السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو د افغان لوبډلې په اړه باندې یو د خوشحالۍ خبر درکم. زه خپله په دې خبر باندې ډیر زیات خوشحاله سوم. خدای دې وکړي چې دا پریکړه د افغان لوبډلې په ګټه تمامه سي. د افغان لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د لوبډلمشرۍ څخه لیرې سو، پر ځای باندې نوي لوبډلمشران معرفي سول. دا چې اصغر افغان ولې د لوبډلمشرۍ څخه لیرې سو، پر ځای باندې نوي څوک لوبډلمشران ټاکل سوي دي. د دې لپاره ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نوي لوبډلمشرانو خبر افغانستان کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ورکړې دي. دوی لیکلي دي د بورډ د غړو د ګډې پریکړې پر اساس ملي لوبډلې ته نوي لوبډلمشران معرفي سول. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لومړۍ ټیسټ لوبې په اړه چې د افغانستان کرکټ بورډ تحقیقاتي کمیټې کومې څېړنې ترسره کړې دي، د هغه له مخې دا معلومه سوه چې د یادو سیالیو په لړ کې د افغان ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان ځینې پریکړې د دې لامل سوي دي چې افغان لوبډله لومړۍ ټیسټ لوبه وبایلي. د ټیسټ او 500 ورځو لوبو لپاره حشمت الله شهیدي کپتان ټاکل سوی دی. رامشاه زرمتی مرستیال کپتان ټاکل سوی دی. اصغر افغان بیا هم د 100 ورځو لوبو کپتان پاتې سوی دی. رشید خان مرستیال کپتان پاتې سوی دی. دا ډیره ښه پریکړه ده چې د ملي لوبډلې لپاره نوي ځوانان کپتانان ټاکل سوي دي. حشمت الله شهیدي چې د ملي لوبډلې د ټیسټ او 500 ورځو لوبو کپتان ټاکل سوی دی. ورسره رامشاه زرمتی بیا مرستیال کپتان ټاکل سوی دی. دا ډیره ښه پریکړه سوې ده، خو باید د 100 ورځو لوبو لپاره هم نجیب الله زدران کپتان ټاکل سوی وای، رشید خان مرستیال کپتان ټاکل سوی وای. باید افغان کرکټ بورډ اصغر افغان د ملي لوبډلې څخه شړلی وای، د پر ځای نجیب الله زدران د 100 ورځو لوبو کپتان ټاکلی وای. ځکه د زمبابوې سره په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د لوبغاړو سره کم خیانت وکړي، بیا په 100 ورځو لوبه کې چې د عثمان غني او نجیب الله زدران سره کم ظلم وکړي، دا د زغملو نه دی. باید دی د 100 ورځو لوبو کپتانۍ څخه هم لیرې سي، پر ځای نجیب الله زدران وټاکل سي. که مو دا ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.